السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړې د صحت او عافیت جامې به مو په تن وي. خوږو دوستانو خوشحاله یم چې د یو بلې معلوماتي او ګټورې ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. خوږو دوستانو په دې ویډیو کې به موږ او تاسو په دې موضوع باندې ځان پوه کوو چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل پاسپورت نوملیکنې ولایت له یو ولایت نه بل ولایت ته بدل کړو. خوږو دوستانو په همدغه موضوع باندې په همدغه ټاپک باندې ډیرو دوستانو موږ ته میسیجونه کړي دي، کمنټونه کړي دي او خوږو دوستانو د دوی غوښتنه دا وه که چیرته هغه کسانو چې پوخا نورو ولایتونو ته د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه او د اوس لپاره خوږو دوستانو دا چې د پاسپورت په ولایتونو یا سایټونو کې زیاتوالی راغلی دی او مخصوصا دغه څلور ولایتونه چې ننګرهار، لوګر، دایکنډي او کندهار په سیستم کې اضافه شوي دي، نو تاسو به خپله مخکینۍ نوملیکنه که چیرته کابل ولایت ته کړې وي یا بل ځای ته تاسو کړې وي، تاسو به خپل نوملیکنه خوږو دوستانو څنګه را بدلوئ. په دې ویډیو کې مکمله طریقه زه تاسو سره شریکوم چې ډیر په سهولت سره ډیر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل یا د خپل کمپیوټر په واسطه باندې چې انټرنیټ ولري خپله نوملیکنه خپل موجوده یا خپل نږدې ولایت ته را تبدیله کوي. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو او دغه مکمله طریقه زه تاسو سره شریکه کړم. که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ خوږو دوستانو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او همدغسې د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی. ویډیو ځان سره لایک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه څه ناڅه معلومات هم ترېنه ترلاسه کړه ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ تر څو چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. خوږو دوستانو تاسو به داسې طریقه وکړئ که چیرته خپل کمپیوټر او یا هم د موبایل نه کار اخلئ نو تاسو به لاړ شئ په خپل کمپیوټر یا په موبایل کې به یو براوسر را خلاص کړئ. د تل په څیر باندې خوږو دوستانو زه د فایر فاکس براوسر نه کار اخلم. زه به خپل براوسر دغسې را خلاص کړم. تاسو به هم د خپل موبایل یا د کمپیوټر په سکرین باندې براوسر را خلاص کړئ. بیا به راشئ سرچ برخې ته. سرچ یا پلټون کې به خوږو دوستانو تاسو ولیکئ پاسپورت ډاټ یا ټکې MOI.gov.AF او اخر کې سلش. که دغه ادرس خوږو دوستانو تاسو بیا هم نشئ لیکلی د همدې ویډیو په ډسکریپشن برخه کې ما تاسو ته دغه لینک اچولی، تاسو پې کلیک واخلئ یا یې کاپي کړئ خپل براوسر کې واچوئ. تاسو به خوږو دوستانو د پاسپورت رسمي ویب سایټ را خلاص شي. کله چې خوږو دوستانو دغه ویب سایټ تاسو سره په بشپړ ډول باندې را خلاص شو بیا به تاسو اسانه دغلته راشئ جستجو برخې ته. په جستجو یا لټون باندې به داسې کلیک واخلئ، لږ انتظار به وکئ. خوږو دوستانو که چیرته تاسو خپل نوم، د پلار نوم او همدغسې د نیکه نوم دقیق معلوم وي نو دلته به یې ولیکئ او په آخري برخه کې به خوږو دوستانو تاسو خپل د پیدایښت کال ولیکئ. که چیرته خوږو دوستانو دغه مشخصات تاسو ته معلوم نه وي او تاسو غواړئ چې په اسانه طریقې سره خپل ډک شوی فورمه یا فارم را خلاص کړئ بیا به تاسو راشئ جستجو به اساس بارکوډ دې باندې به کلیک واخلئ، لږ انتظار به وکئ. خوږو دوستانو دا فارم زموږ سره چینج شو یا بدل شو. خوږو دوستانو تاسو سره به له مخکې نه دغه معلومات موجود وي. وګورئ خوږو دوستانو کله چې تاسو فورمه ډکه کړې وي نو تاسو ته دغسې فورمه حتما اخر کې راغلی ده. که تاسو خپله پاسپورت ته نوملیکنه کړې وي که په بل چا باندې تاسو نوملیکنه کړې وي خوږو دوستانو تاسو سره به دغسې یو فارم موجود وي او په دې کې ټول معلومات شته دی. خوږو دوستانو په دې فورمه کې دوه مشخصات ډېر زیات مهم دي چې ما دلته تیار ځان سره لیکلي، تاسو به هم ځان سره ولیکئ. یو خوږو دوستانو تاسو سره دغه بارکوډ مهم دی او بل ستاسو د پیدایښت شمسي یا لمریزه نیټه ده. دغه دواړه شیان تاسو سره ډېر مهم دي. خوږو دوستانو دغه مشخصات به تاسو د خپلې فورمې نه راواخلئ، کاپي به یې کړئ. لکه زه راځم دغسې را کاپي کومه او دلته کې راځم خوږو دوستانو دغسې پیسټ کومه. خوږو دوستانو کلم چې دلته کې بارکوډ پیسټ کو یا وام چولو بیا به تاسو لاړ شئ د زیږیدنې شمسي نیټه یا لمریزه نیټه به را کاپي کړئ. اکثره دوستان میلادي نیټه را کاپي کوي بیا هغو ته فورمه نه خلاصیږي نو تاسو به غلطي نه کوئ. زه به دلته راشم او د دغه کس دغه شمسي یا لمریزه نیټه به را کاپي کړم او دا به هم دلته داسې پیسټ کړم. دا چې کله دلته واچول شو نو ستاسو د پیدایښت کال به دغسې دقیق په دې طریقه باندې لیکل شوی وي. دلته به تاسو غلطي نه کوئ. له دې نه وروسته به تاسو په جستجو باندې کلیک واخلئ. کله چې په جستجو باندې کلیک واخلئ لږ انتظار به وکړئ، تاسو به فورمه را خلاص شي. وګورئ خوږو دوستانو زموږ سره دغه فورمه ده.
خوږو دوستانو په دې فورمه کې تاسو نور هیڅ تغییرات نه راولئ ځکه چې امکان دی ولري ستاسو نوبت اوس را رسېدو والا وي نو تاسو به دلته نور ایډیټ نه کوئ. لاندې به راشئ بادي باندې به کلیک واخلئ. وګورئ خوږو دوستانو د دغه کس نوملیکنه چې دا محل تولد ننګرهار دی خو محل مراجعه یا د کوم ځای نه چې دا پاسپورټ اخلي هغه کابل دی. زه غواړم خوږو دوستانو چې دا د کابل نه ننګرهار ته تبدیل کړم. نو دې لپاره به خوږو دوستانو تاسو بیا هم څه وکړئ دغسې به لاندې راشئ په دې فورمه کې بادي باندې به کلیک واخلئ. کله چې خوږو دوستانو بادي باندې کلیک واخستو تاسو سره به دلته کې درېیمه برخه راشي د ادرس برخه. ادرس برخه کې وګورئ خوږو دوستانو اوس بیا هم دلته کې کابل دی. زه دغسې لاندې راځم خوږو دوستانو د ولایت برخه کې کابل په ځای باندې خوږو دوستانو دلته کې ګورئ زه راځم په دې کې وګورئ نورستان اروزګان زابل پکتیکا ده. نو ننګرهار بیا هم پکې نشته دی خوږو دوستانو لرې شوی دی خو تاسو به دا وخت په وخت باندې چک کوئ ځکه چې همدغه اوس د ننګرهار سایټ خلاص شوی خو بیرته بند شوی دی. نو زه اوس دلته راځم خوږو دوستانو صرف تاسو سره طریقه شریکوم د مثال په ډول باندې زه دلته کې نورستان انتخابوم. نورستان زما سره انتخاب شو. کله چې خوږو دوستانو دې برخه کې ما نورستان بدل کې نور دلته تاسو هیڅ تغییرات نه راولئ. دلته خوږو دوستانو د نور مشخصاتو بدلولو اړتیا نشته دی. یوازې تاسو په سب باندې به کلیک واخلئ لږ انتظار به وکړئ تاسو سره به دا فورمه سب شي. د سب نه وروسته به بادي باندې کلیک واخلئ او لاړ به شئ بالکل اخري یا نهمې برخې ته. زه بیا هم راځم بادي باندې کلیک اخلم بیا هم په بادي باندې کلیک اخلم بیا هم بادي او بیا هم بادي. وګورئ خوږو دوستانو دې اخري برخې ته چې راغلی دلته به تاسو هیڅ تغییرات نه راولئ. دغه برخه ته به راشئ تایید و ارسال باندې به کلیک واخلئ او دلته به په تایید باندې کلیک واخلئ. کله چې خوږو دوستانو په تایید باندې کلیک واخستو د لږ انتظار نه وروسته دغه فارم به بیخي بند شي کلوز به شي او خوږو دوستانو ستاسو د مخکینی ولایت نوملیکنه به ستاسو موجوده ولایت ته را بدله شي. خوږو دوستانو ما صرف تاسو ته په دې باندې طریقه ښودله. زه دغه کس نه غواړم چې مشخصات بدل شي د اوسني ولایت نه. نو زه راځم په نخیر باندې کلیک اخلم او له دې نه وروسته راځم خوږو دوستانو له دې برخې نه دا سایټ داسې بندوم. نو خوږو دوستانو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ د پاسپورټ نوملیکنې موجوده ولایت بل ولایت ته بدل کړئ یا د خپلې خوښې ولایت ته را بدل کړئ. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به م څه ناڅه معلومات ترلاسه کړي وي. ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت. الله پامان.